سردار خان د کلي تر ټولو شتمن سړی و خو له مهربانۍ خالي و. هغه به غریبانو ته سپک کتله، د بېوزلو احساسات ورته هیڅ ارزښت نه درلود او باور یې درلود چې شتمني یې تلپاتې ده. په همدې کلي کې یو معصومه یتیمه نجلۍ عایشه له خپل کوچني ورور زویور سره اوسېدل. د دوی پلار او مور کلونه مخکې د ناروغۍ له امله وفات شوي. عایشه چې یوازې 12 کلنه وه، د کلي خلکو ته به یې کالي مینځل، کورونه به یې پاکول او د خلکو له خیرات څخه به یې د ورور لپاره ډوډۍ برابره کوله. یوه د یخنۍ ډکه ورځ وه. عایشه د بازار په څنډه کې ناسته وه. جامې زړې او سیرې وې، لاسونه یې له سړښته شین شوي وو او لوګي یې بدن کمزوری کړی و. هغې د یوه دوکاندار مخې ته لاس وغځاوه. وروره مهرباني وکړه، یو مړۍ ډوډۍ راکړه. هماغه وخت سردار خان هلته تېرېد. کله چې عایشه ولیده په قهر شو، په تحقیر یې ورته وویل له دې ځایه ولاړه شه، زه خیرات نه ورکوم. عایشه په غمجن غږ وویل خدایه که زه هیڅ نه لرم ته زما ساتونکی. په هماغه شپه سردار خان په خپل مجلتل کور کې ویده. شاوخوا یې ګرانبیه قالینې، طلایي لوښي او د سرو زرو زیورات و. خو ناڅاپه د نیمې شپې په تیاره کې یو دروند آواز راغی. سردار خان په وارختۍ راویښ شو. د کور دننه اور لګېدلی و. لمبې هرې خواته خپرېدې، نوکران چیغې وهلې او خلک د اور د وژلو هڅې کول. هغه هڅه وکړه چې خپلې پیسې، زیورات او قیمتي شیان راټول کړي، خو لمبو فرصت ورنه کړ. په یوه شپه کې هر څه وسوځېدل، نه کور پاتې شو، نه شتمني او نه عزت. کله چې اور مړ شو، سردار خان د کلي په منځ کې لږ څه پښې ولاړ. هغه چې پرون یې پر غریبانو ملنډې وهلې، نن خپله د خلکو د رحم محتاج و. سبا ته کلیوال د سردار خان ناورین ته حیران و. یو وخت د کلي تر ټولو زورو سړی اوس بېوسه او بې کوره شوی و. خو په همدې شیبه کې عایشه د بازار څنډې ته راغله وه. کله چې سردار خان ولیده، د خپلو زړو جامو جیب ته لاس کړي او یو وړه ډوډۍ یې راویسته. وروره ته وږې؟ زه یوازې یو وړه ډوډۍ لرم، که خوښوې درې کړم. سردار خان چې دا صحنه یې لیدله شل شو. د هغه سترګو ته اوښکې راغلې. دا هغه نجلۍ وه چې پرون یې سپکه کړې وه، خو نن ورته مرسته وړاندې کول. په ژړغوني غږ یې ویل زه به نور هیڅکله د غریبانو سپکاوي ونه کړم. زه پوه شوم چې رښتینې شتمني څه ده. هغه د عایشه لاس ونیوي، د کلیوالو مخې ته ودرېد او ژمنه یې وکړه چې نور زه به خپل شتمني د خلکو د خیر لپاره کاروم. له هغې ورځې وروسته سردار خان بدل شو. هغه خپل پاتې شتمني د یتیمانو لپاره، د ښوونځي جوړولو، د بېوزلو لپاره د کورونو او د محتاجانو لپاره د خوراک برابرولو ته وقف کړه. عایشه او د هغې ورور چې یو وخت د لوږې سره مخ و، اوس یې تعلیم پیل کړ. کلیوالو به حیران ورته کتل چې سردار خان د خلکو خدمت کوي. یو ورځ عایشه موسکی شو او ورته ویل تا ویل چې خیرات نه ورکوم، خو اوس ته د خلکو تر ټولو ستر خیرات ورکوونکی. سردار خان د اسمان لور ته وکتل، موسکی شو او پوه شو چې رښتینې شتمني د زړه شتمني ده، نه د دنیا زر او سیم. کله چې غرور انسان لوند کړي، الله هغه ته د حقیقت سترګې ورکوي. د غریبانو دعاګانې بې اثره نه وي او نیکي تل بیرته نیکي زېږي. که تاسو له دې کیسې خوند واخیست، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ، ترڅو نور هم له دې الهام بخښونکې کیسې څخه ګټه واخلي. ستاسو ملا تر موږ ته د لا زیاتو ښایسته کیسو جوړولو لپاره حوصله